قدرمن اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. دا هم تازه خبر. پر کونړ ولایت پاکستانیانو د توپونو بمبار شروع کړی. طالبان ولې غلي دي؟ دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې د ګونګړي نښان وهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسې در ورسیږي. پاکستان پر کونړ د توپونو بمبار شروع کړی خو طالبان لا هم غلي دي. ځایي سرچینو خبریال ویبپاڼې ته وویل چې له نن سهاره تر اوسه په کونړ شاوخوا 100 توپونه راغلي دي. سرچینه وایي چې دا توپونه پر شلتن، سرکاڼو او ځینو نورو سیمو پاکستاني پوځ توغولي او په خبره یې اوس هم په وقفه‌یي ډول مرمۍ را روانې دي. سرچینې وایي چې ځایي خلک هم نور د پاکستان له توپونو په تنګ راغلي او له طالبانو د ورته عمل غوښتنه کوي. تر اوسه په راتوغل شویو توپونو کې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې په زیات شمېر طالبان هم یادې سیمې ته ورغلي او په خبره یې په سرکاڼو ولسوالۍ کې بالمثل عمل خبر هم ورکړل شوی دی. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې یې د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونو ته د اغزن سیم پر غځولو سخت ګواښونه وکړل او اغزن سیم یې ترې راوړ. د یادونه ده چې له کلونو راهیسې پر کونړ او ننګرهار پر سرحدي سیمو پاکستاني ځواکونه توغندي توغوي خو د افغان حکومت یې ځواب نه وایي. اوس وبلیدل شي چې طالبان د پاکستاني ځواکونو د دې عمل ځواب وایي او که نه. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.